څه کې کار کې راځه راځه ستړی شوی وي ځار باندې روټۍ وخوره مور راورسېدې ښه جره ورسېدې ډېر ستړی شوی یم او ډېر وږی شوی یم خېټه کې مې منګکان منډې وهي تر دې خوا کسۍ پخ کړي دي هر څه ډېر دي خو بچی ته مخکې لاړ شه او لاسونه ووینځه ته ګوره ټول د خاورو ډک دي هله شابه پاسه مورې د خپلې ځمکې خاوره ده ټوله ورځ مې کولبه چلولې ده او که خیرې دې ځل به کور د دانو نه ډک شي بچی کور تش تور دی هله به ډک شي چې ستا ناوې راشي مورې یو خو په دې نه پوهېږم چې دا میندې د زامنو د ودونو دپاره دومره لیواله ولې وي بچی دغه خو د میندو خوشحالي وي که نه په ژوند کې ښه نو ته به په رښتیا ډېره خوشحاله د دې نه به زیاته د خوشحالۍ نوره څه خبرې نو څه جینۍ مینۍ دې هم په نظر کې شته که نه د جینۍ د لټولو څه ضرورت دی تا خو زما کار اسان کړی دی زه په کور کلي کې ګرځېدمه په شره کې څه شرم دی بچی ته زما زوی یې چې ته قدمه مخلې نو زه پوهېږم دا جینۍ د ډېرو ورځو وینم خو دا لکه د نورو جینکو په شان په پټو کې کار نه کوي څو ځله دلته اوبه څکلو راغلې ده بس دی بچی زه نور د کور کارونه نشم کولی چې ستا ناوې راشي نو بیا به ټول کور کار کوي غر نه به ځي غر نه به لرګي راوړي د چینې نه به اوبه راوړي او جمع هم را روان دی کور کې د لرګو د رقم نه لګي مورې ته کور ته هیګو نه راولې زه په تا ښه پوهېږم ته ځان له نوکره ګورې ښه داسې وریجې دله درکړم چې شمروز کاکا ځکه خو دې په دوکان دومره ګڼه وایي لږ خوره تل خوره بس څنګه زه به وشو تازه سودا راوړم لږه ګټه کوم ځکه خو مې سودا ډېره خرڅېږي وایم که ټول دوکانداران په دې خبره منع وکړي نو څومره ښه خبره به وي خو دوی په دې وړه خبره ولې نه پوهېږي پوهېږي صنوبره ډېر ښه پوهېږي خو دوی غواړي چې ټوله ګټه خپلو جیبونو ته واچوي اصل کې حلال و حرامو بېلتون ختم شوی دی د خلکو ایمان صرف اوس پیسه ده چې هر چېرته نه یې پیدا کړي خو د ارامې ګټې مزې ډېر لنډ وي شمروز کاکا په ما خو د الله تعالی ډېر لوی فضل دی دواړه زمانې په توګه کې ښه خوشحاله دي او دلته زما د کاروبار هم ډېر ښه روان ته پرېږده صنوبره خیر دی بیا به شي که نه بیا به حساب وکړو څومره پیسې جوړېږي 1.5 سل روپۍ 1.5 سل واخله ډېره مهرباني دا ته ووایه چې بچی دې څنګه ده ښه ده او ښه ده هر وخت تا د بچی سره ګپ شپ لري ځې ځه د خدای په مخه دې ښه